السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د جناب سیدنا محمد صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم عادت مبارک دا و چې په کال کې به کمې شي میاشتې راکلي او کمې شي ورځې به راکلي، د هغو بیان به خپل امت ته کاوه. نو علما ورثه د انبیاو دي، نو پر موږ باندې هم دا لازم ده چې امت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک د هغو ورځو د هغو شپو فضایل بیان کړو چې د الله رسول موږ ته بیان کړي دي. نور عمل کول نه کول د هغو کار دی. په هغو کې یو هغه میاشت را روانه ده چې موږ تاسې ورسره واقع کېدونکي یو چې د رجب میاشت ده، او بعضې خلک یې د خدای تعالی میاشت بولي، چې دا په قرآن عظیم شان کې هم خپل حیثیت لري. دغه میاشت چې الله جل جلاله د سورة توبې په 14 آیات کې راته وایي ومنها 4 حرم، د دې میاشتو څخه الله جل جلاله وایي 4 میاشتې هغه ډېر د عزت او د احترام میاشتې، په هغه کې الله جل جلاله قتلونه بند کړي دي. نو دا مفصل بحث او مفصل بیان غواړي چې په ګانټو باندې، خو موږ به د نمونې دپاره د دغې میاشتې فضایل او د دغې میاشتې برکات و امت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک بیان کړو. د انس راته مبارک څخه روایت دی، هغه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ویل ان فی الجنة نهرا، په تحقیق سره په جنت کې یو نهر د واله ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک یقال له رجب، هغه نهر ته رجب ویل کیږي. اشد بیاض من اللبن، تر شیدو ډیر سپین دی هغه نهر، هغه اوبه او تر عسلو ډیر خوږې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وی دا دغه چا د پاره دی من صاب من رجب یوما، هغه څوک چې د رجب څخه یوه روژه ونیسي د دغې د خدای تعالی د میاشتې، سقاه الله من ذلک نهر، الله جل جلاله به د دغه نهر څخه اوبه ورکړي. دا هغه څوک دغه اوبه څښلی سي چې د دغې میاشتې روژه یې نیولي، هغه امتي چې د دغې میاشتې روژه یې نه نیولي، دغه دپاره په دې کې حصه نشته. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه روایت یو من صام یوما من رجب، که چا یوه روژه د رجب د خدای تعالی د میاشتې روژه ونیوله، کان کصیام سنة، دا دومره ثواب لري لکه د بسته کال چې د انسان روژه وي. ومن صام 7 ایام، که چا 7 ورځې د دغې میاشتې څخه روژې ونیولې، رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه دروازې د دوزخ به په ورځ د قیامت ورلره بندې شي. ومن صام 8 ایام، که چا 8 روژې د دغې میاشتې ونیولې، رسول الله صلی الله علیه وسلم 8 دروازې د جنت به ورلره خلاص شي. ومن صام 10 ایام، که چا 10 ورځې د دغې میاشتې روژې ونیولې، رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وی الله جل جلاله به د هیڅ شي پوښتنه نه ځینې وکړي چې الله جل جلاله ده لره ورکړي دي. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وی که چا 15 ورځې د دغې میاشتې روژې ونیولې، الله جل جلاله به ما تقدمه ګناهونه ور معاف کړي. او دغه رنګه د انس راته مبارک څخه روایت دی چې دغه رجب دا د الله جل جلاله میاشت، شهر الله عز وجل، او چا که د دې میاشتې عزت وکړي نو د الله د امر د الله جل جلاله د ذات عزت یې وکړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي شعبان برات هغه زما میاشت ده، که چا د شعبان عزت وکړي تعظیم یې وکړي هغه زما تعظیم وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې زما تعظیم وکړي دغه دپاره به په ورځ قیامت زه یو ذخیره یم. او که څوک د الله جل جلاله د میاشتې تعظیم وکړي چې د خدای تعالی میاشت ده، الله جل جلاله به جنات نعیم ته ورولي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي شهر رمضان شهر امتی، هغه زما د امت میاشت ده، که چا د دغې میاشتې عزت وکړي په دغه میاشت کې روژه ونیوله، رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیس علیه ذنب، پر ده باندې به هېڅ ګناه نشي پاته، الله جل جلاله به معاف کړي وبې بخښي. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه روایت دی، سلمان فارسي راته مبارک وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ویل دي فی رجب یوم و لیله، په دغه میاشت کې یوه ورځ او یوه شپه شته، که چا د دغې ورځې روژه ونیوله او د شپې عبادت کې وکړي لکه 100 کاله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي هغه دی روژه ونیسي او 100 کاله په عبادت باندې ولاړ. او دغه رنګه د جناب سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم بارک څخه روایت دی چې په دې میاشت کې یوه شپه شته چې په هغه شپه کې الله جل جلاله عبادت کوونکي ته هغه ډېرې نیکۍ ورلیکي. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم څخه روایت عن ابو هريره رضی الله عنه،
برات مبارک څخه روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي چا که د 28م روژه د خدای تعالی د میاشتې ونیوله کتب له صیام 60 شهرا الله جل جلاله به د شپېتو میاشتو ثواب ورکړي لکه شپېته میاشتې روژه وي. دا 28م د رجب دا هغه ورځ ده چې الله جل جلاله جبرائیل علیه السلام او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته په نبوت سره راواستوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث ته رسالت یې ورته راوړي. او دغه رنګه وایي الله جل جلاله میاشتې ښایسته کړي دي په 4 میاشتو سره چې ذوالقعده ده، ذوالحجه ده او محرم ده او د رجب دی. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه روایت دی وایي اوله جمعه د رجب د میاشتې چې شپه د جمعې مبارکې هغه وسلس ته درېمې ته ورسیږي لا یبقى ملک الا ويستغفر لصوام رجب. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي هیڅ ملکه هغه نه پاتېږي بلکې مغفرت غواړي هغه روژې نیونکي د رجب لره چې د دغې میاشتې روژه نیسي. او د انس رضی الله عنه مبارک څخه روایت قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم من صام 3 ایام من شهر رسول الله صلی الله علیه وسلم که چا د دغې میاشتې څخه 3 روژې ونیولې الله جل جلاله به د 900 کلو 900 سنه د 900 کلو د عبادت ثواب الله جل جلاله ورکړي. او د غرنګ د بیبي عائشې صدیقه رضی الله عنها مبارک څخه روایت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه مې اوریدل چې الله جل جلاله په 4 شپو کې ډیر خیر او ډیر فضل پر انسانانو باندې نازلي چې هغه ليله الضحى هغه د لوی اختر شپه ده او ليله الفطر او د کشنی اختر شپه ده او د برات 15 دی یعنی د برات 15 او رسول الله صلی الله علیه وسلم او اول ليله من رجب هغه اول شپه د رجب په دې کې الله جل جلاله یو ډیر غټ رحمت پر انسانانو بندگانو باندې نازلي. او د غرنګ د ابي امامه راثنوس روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک 15 شپې لا ترد فيها دعوه په دې کې دعا نه ردیږي. اول شپه د رجب ده او د برات د 15 شپه ده او د جمعې مبارک شپه ده او د اختران شپه ده. مکاشفه القلوب صفحه 450 باب نمبر سلم باب په فضائل رجب امام غزالی رحمت الله علیه مبارک دې ته مفصل وضاحت ورکړی. او د غرنګ امام ابي محمد الحسن بن محمد چې په 350 کې وفات شوی دی مستقل کتاب لري فضائل شهر رجب د مستقل بحث پر دې باندې کړی دی. د انس رضی الله عنه مبارک روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې د خدای تعالی میاشت رااله د بدا دعا کول اللهم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا رب وبلغنا رمضان يا رب تموج وروجيه ورسي او برکت مشتفه رجب او په شعبان په برات کې راک. او د غرنګ د ابو هريره مبارک خروت چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم تحقیق سره رسول الله صلی الله علیه وسلم و میاش مکمل روزه نه نیول د رمضان ما سو الا رجب او شعبان او د شعبان روزه به رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دغه دوی میاشتې به پرنیول. او د غرنګ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک روایت عبد الله بن عباس رضی الله عنه مبارک روایت کړی دی و من صام یوما من شهر حرام که چا د شهر حرام څخه یو روزه ونیول چې په هغه شهر حرام میاشت کې هغه رجب هم دی كتب الله له بكل يوم شهرا پر هر روزه به الله یو میاش روزه ثواب ورکړي. او د غرنګ د ابي سعید خدری رضی الله عنه مبارک روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رجب من شهور الحرم چې وای دا رجب د هغه عشر الحرم میاشتو څخه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وای د دغه میاشتې هغه ورځ مکتوبه علی ابواب السماء السادسه پر شپږم اسمان باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه میاشتې د ورځو نومان لیکلي دي. فاذا صام الرجل منه يوما کی څوک په دغه میاشت کې یوه ورځ روژه ونیسي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وای دغه دروازه چې په شپږم اسمان کې د روژې نومان پر لیکلي دي دغه وږغیږي ونه تقل یوم او هغه ورځ د رجب وږغیږي ویا رب دغه انسان ته مغفرت وکه بخښ ورلره وکه هغه روژه ونیوله الله جل جلاله وایي تاسو شهیدان سي ما هغه ته بخښه کړې. او دغه رنګه د عکرمه او د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صوم اول یوم من رجب د خدای تعالی د میاشتې اوله روژه کفاره 3 سنین د درو کلو د ګناهو کفاره ده.
او دومه روژه د 2 کلو د ګناهو کفاره ده او درېمه روژه هغه د 1 کال د ګناهو کفاره ده. ثم كل يوم شهر هغه هر ورځ روژه هغه بیا د 1 میاشت د ګناهو کفاره ده. فضائل شهر رجب صفحه اوله بیا تر 9 پورې ده. ابي محمد الحسن بن محمد چې په 350 کې وفات شوی د مفصل بحث ورکړی او دغه رقم امام بهقي رحمت الله علیه مبارک فضائل الاوقات یو کتاب لري د اوقاتو په باره کې صفحه 20 بیا تر 50 پورې دې ته مفصل بحث ورکړی د امام بهقي رحمت الله علیه چې په حدیثو کې ډېر غټ شخصیت دی او بیخي منل شوی شخصیت دی. او دغه رنګه امام غزالی رحمت الله علیه په مکاشفة القلوب صفحه 450 کې حقایق وړاندې کوي. وان امرأة في بيت المقدس په مقدس کې یو ښځه وه دی به هر ورځ د رجب په میاشت کې په هر ورځ کې قل ولا شریفه هغه بیخي ډېر په کثرت سره ویله حتی 12,000 واره به هر ورځ ویل او دی به په دغه میاشت کې یو کپړه یو قمیص واغوستی د عبادت لپاره. نو یو وخت کې مریضه سوه اولاد یې وصیت وکړي چې زه مړه سوم په دغه قمیصه کې چې ما په دې میاشت کې عبادت کوه په هغه کې ما پټه کړه. نو کوم وخت چې وایي دا مړه سوله هغه زوی یې وصیت نه کوي پر ځای یو ښه کفن یې ورکوي. ماښام یې دغه ځوان خپله مور په خوب کې ولیدله دا ورته وایي چې زه له تا څخه غیر راضیتین راضي نه یم تا زما په وصیت عمل نه وکړي. دی چې له خوبه راپورته سو ډېر په بیره کې او ډېر په وهم کې و هغه د دې قمیص یې راواختی په نبش قبرها د دې قبر یې هغه وشنی قبر چې ور وشنی دا نسته فتحیر اریان چیرې تللی د مور مې چیرې ده یو اواز یې واورېدی اواز کې دا ورته ویل کېږي ایا ته نه پوهېږې هغه څوک چې په رجب کې زموږ اطاعت وکړي لا نترکه فردا وحیدا هغه موږ یوازې نه پرېږدو دلته. نو محترمینو دغه د عبادت میاشت ده دا د برکت میاشت ده په دې کې عبادتونه وکړي نفلونه وکړي خیراتونه وکړي روژې ونیسي ذکرونه ډېر وکړي د الله تلاوتونه د قرآن وکړي او درود پر رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک باندې ډېر ووایي. او دغه رنګه د ثوبان اتنو مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک پر یو ادیره باندې راتېرېدی ویې ژړل بیا ولیا ثوبان هؤلاء يعذبون في قبورهم دغه انسانان په عذاب دي په قبرو کې ما دعا وکول الله جل جلاله عذاب ځنې ایسته کړي. یا ثوبان لو صاموا هؤلاء یوما من رجب دغه خلکو که د خدای تعالی د میاشتې ور وجه هم نیولې وای ایوه شپه عبادت کړی و دی به په عذاب کې نه وای مبتلا سوی. وای ما ورته یا رسول الله بصوم یوم و قیام لیله د په یوه روژه د رجب او په یوه شپه د رجب د عبادت دغه خلک د عذاب څخه خلاصېدلی سوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک نعم والذي نفس بیده رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک زما د قسم په هغه ذات چې زما نفس د ده په قبضه کې دی په قدرت کې دی یو مسلمان نر او ښځه دغه روژه نه نیسي او عبادت نه کوي بلکې کې وکړي الله جل جلاله یې هغه شپه په کال ور حسابي هغه ورځ د کال په عبادت ور حسابي هغه شپه د کال د شپو په عبادت باندې ور حسابي. او دغه رنګه شیخ عزالدین بن عبدالسلام رحمت الله وایي که څوک د رجب د میاشتې د روژې څخه منع کوي پوه جاهلون هغه سړی جاهل دی. نو محترمینو پخوا زمانه کې له دغه بدبیه خلک وله دغه وابیان تاسو پر دغه باندې معلوموئ کومې مبارکې ورځې چې په کال کې راځي دی وای بس ورځې هیڅ فرق نه لري بس هره ورځ ښه ورځ ده هره ورځ خود ښه ورځ ده چې په عبادت ولمانځل سي. خو الله جل جلاله دې امت ته فصلونه ورکړي دي لکه د دنیا کې چې فصلونه ستا یو راغی یوه میاشت د یوه شي سیزن یې بله میاشت د بل شي سیزن یې یو وخت غنم یې بل وخت کې انګور یې د انګورو د غنمو فصلونه سره جلا وي
د انارو د انګورو فصلونه سره جلا وي په مختلفو اوقاتو کې وي دغرنګه د عبادت فصلونه لري پر دې امت باندې الله رحمت کړی ده داسې ورځې ورکړي دي چې په هغو کې یوه ورځې په کال ورحسابي او په کلو یې ورحسابي نو وابیان د دې ښو ورځ څخه هغه لرې خلک دي هغه نه د رجب نه د شعبان هغه د دې فضائل نه مني نه عقیده ورته لري او الحمدلله چې الله جل جلاله موږ تاسو د هغو ډلو څخه نه یو کړي او د غرنګ ابو سید خضر ته نوم مبارک وای د دغه میاشتې اوله ورځ حضور رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته ورلم وای دا رسول الله ابي سعید دا ډیره د خیر ورځ ده او یو عظیمه ورځ ده د برکت ورځ ده وای ما ورته یا رسول الله څنګه وای رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک راته وویل چې اخي جبرائیل علیه السلام رالی راته ویل چې الله جل جلاله په دغه میاشت کې الله جل جلاله ملائکه ته امر وکي هغه اوازونه وکي خو هغه ثقلین نه اوري او دا د توبې میاشت ده نو په توبه لیمان هغه چاله د خوشحالي چې توبه په دې میاشت کې وکړي او د غرنګ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه مبارک په غونیه کې وای چې دا یو عظیم میاشت ده په دغه کې چا هغه یو روزه ونیوله الله جل جلاله به هغه ورلره د درو زرو کلو ثواب ورکړي او دغه امت دی چې الله دومره رحم ور باندې کړی دی چې په قرآن کې الله راته وایي لیلة القدر خیر من 1000 شهر د لیلة القدر شپه را کړې ده برات را کړې دي رجب را کړې دي د اخترانو شپې را کړې دي چې په دې کې عبادتونه الله جل جلاله ډیر اضافه کوي نزهة المجالس الصبحه 152 144 هغه فضائل الرجب دا هغه امت دی یو څوک په وایي چې دا څنګه عبادت دی چې یوه شپه په څو کلو باندې را بدلیږي دا هغه امت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي په ورځ قیامت به زما یو امتي راوړل چې د الله او حضور ته عملنامې به راوشني په عملنامو کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه په لکهاو روژې لیکلي وي په عملنامو کې به په لکهاو لمنځونه لیکلي وي په عملنامو کې به په لکهاو په میلرهاو خیراتونه لیکلي او په عملنامو کې به په میلرهاو حجونه لیکل سوي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي امتي به حیران پاتې سي چې یا رب دغه خو ما نه دي کړی په ژوند کې مې یو حج هم نه دی کړی دا څومره عبادتونه دي وایي ملایکې به ورته ووایي چې دغه امت مرحومه د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته لقب امت مرحومه ورکول سوی دی الله رحم ور باندې کړی دی وایي دا د هغه امت مرحومه هغه ثوابونه دي چې دی به بخښلو امت ته خو هر مسلمان چې لاس پورته کړي وایي یا رب زما د عبادت ثواب و ټولو امت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم وبخښه هر سړی چې عبادت کوي نو تاسې اوس فکر وکړئ پر مخ د مځکې څومره مسلمانان ګرځي څومره روژې نیسي څومره حجونه کوي څومره عمرې کوي څومره ختمونه د قرآن عظیم شان کوي څومره درودونه وایي دغه ټول اعمال سره رسیږي الله جل جلاله دې امت ته ورسوي یو افضله د امتو یو که موږ په ځان باندې پوسو چې موږ کم خلک یو د هغه امت دی چې موسی علیه السلام الله جل جلاله سره هغه پر قیتور باندې مناجات وسو الله جل جلاله ورته وایي یو داسې امت دی چې یوه نیکي په لس ور بدلوم او که اخلاص ور سره و په 900 ور بدلوم او دا هغه امت دی که د ګناه اراده وکي د ګناه قصد وکي نه په نسم چې تر هغه وخت پرې ګناه نه کړي خو دا هغه امت دی چې د نیکو اراده وکي که څوم هغه نیک کار نه وکي الله جل جلاله ورته وایي چې دغه امت ته زه پر هغه قصد او پر اراده د خیر او ثواب ورکوم الله جل جلاله ورته دا هغه امت دی چې هغه تللو ته به د راتلونکو د عبادت ثواب ورسیږي هغه به دعاوې کوي د هغو په حق کې به قبلیږي الله جل جلاله د دې امت مرحومه د دې امت مبارکه صفت موسی علیه السلام ته وکي موسی علیه السلام الله جل جلاله ته وایي و یا رب دغه امت خو ما ته راکه الله جل جلاله ورته دا امت د سردار د انبیاء د سردار د محمد صلی الله علیه وسلم امت دی هغه ته ورکول کیږي موسی علیه السلام چې نا امید چې دا امت ما ته نه راکول کیږي
بیا لاس پورته کړو الله جل جلاله ته ول یا رب فجعلني في امتي ما د په امت کې وګرځوه الله جل جلاله په ورځ قیامت په د په امت کې بیا ته حساب کوم نو ټول انبیا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتیت تر بیرغ لاندې جنت ته ننوځي اول به رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک جنت ته ننوځي بیا به ټول انبیا کرام جنت ته ننوځي خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر قیادت لاندې به جنت ته ځي بیا به په امتو کې اولنۍ له انبیا او رابعد ابوبکر صدیق رضی الله مبارک په جنت ته ننوځي بیا به عمر رضی الله بیا به عثمان رضی الله بیا به علي رضی الله بیا به نو څومره رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته په هغه اورجندي او څومره رسول الله صلی الله علیه وسلم متابعت یې کړی هغه بیا جنت له مخه ننوځي محترمینو دا د برکات او دا د انوار او د رحمت میاشت چې پر مؤمنانو باندې په دغه میاشت کې د الله رحمت اوري نو محترمینو دا میاشت په عبادت باندې ول مانځي دا الله د قرآن تلاوت کې وکي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د الله میاشت په قرآن باندې شایسته کی شعبان زما میاشت په درود باندې شایسته کی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه روزه د امت میاشت په مغفرت باندې شایسته کی مغفرت ته الله څخه وغواړي استغفار ډیر کې واسط محترمینو زموږ مسلمانان خو داسې سوي دي چې ګناهونه نور کال نه کوي په رجب او په شعبان او په روژه کې کوي محترمینو د دې میاشتو قدر وکړي د دې میاشتو احترام وکړي په دې میاشت کې روژې ونیسي خیراتونه وکړي نفلونه وکړي هر عبادت چې مو په وس پرایي هغه عبادت وکړي الله به در سره راضي سي او الله دې له موږ تاسو څخه راضي سي او الله جل جلاله دې توفیق راکړي چې په دغه میاشت کې موږ ښه عبادت وکړو او په دې میاشت کې موږ هغه و شعبان ته ځان برابر کو او په شعبان کې بیا رمضان ته ځان برابر کو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وای دا داسې مثال لري وای څوک په ژمي باندې په منی باندې غنم وکري مځکه هغه یوي کې غنم وشني خو د ژمي باران ته انتظاري چې د ژمي باران پر وسی هغه غنم راشنه کی خو بیا د پسرلي بارانو ته انتظاري چې بارانونه پر وسی غنم ته ترقی ورکي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وای په دوبي نو بیا هغه د رصد واخی غنم وریبي نو دغه درجه په میاشت کې باید سړی تخم وکري عبادت ته ځان چمتو کی او په برات کې باید سړی وبکی د عبادت وبکی په تقوا او په روزه کې نو باید سړی حاصل واخی چې هغه الله جل جلاله صائمینو ته د رمضان هغه جنت ورکی نو که سړی رجب په عبادت ورتیر کی او شعبان په عبادت ورتیر کی د برات میاشت نو په روزه کې چې کم انوار دي او کم رحمتونه دي هغه به لاس راسي او که دغه دوی میاشت کې د غافل وي نو هغه د روزي د برکات څخه به هغه به حصي او به برخي وي الله دې موږ ته توفیق راکړي چې دغه عبادتونه په دې میاشت کې وکړو والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته